دا د شنجن نړیوال هوایي میدان دی. دلته د مازدیګر پر لمانځه باندې ولاړ وم، نو پولیس راغله، وایي دلته لمونځ مه کوه، دا خلک ستاسو څخه متاثره کېږي، عکسونه درڅخه اخلي. نو بیا ما ورته وویل نو دوی عکسونه اخلي دا خو د دوی مشکل دی، تاسو خپل دغه خپل خلک دغه کوي، که چېرې تاسو په عکسو باندې خوا بدوي نو خو خوابدېده و نه خوابدېده خو زما کار دی. اخر راته وویل وایي صحیح دی، وایي بل لمونځ کوې که نه کوې؟ ما د ماښام لمونځ هم د دې کومه. نو بیا راته وویل وایي سمه ده لمونځ وکړه، لمونځ به تا ته یو بیریر تختې راوړو دا رقم چې بیا څوک عکسونه درڅه وانخلي. نو ولاړه دغه تختې یې راوړلې، ګورئ دا تختې یې راوړلې چې اخوا ته. په یوه حساب دا تختې خو نو اصل کې ښه هم سولې، ځینې داسې کسان وو چې شاید په ژوند یې لمونځ نه و لیدلی، نو دوی عکسونه د لرې شاید اخیستي، زه د لمانځه په جریان کې نه یم پوهېدلی چې چا عکس واخیستی چا نه واخیستی، که اخیستی هم داسې مشکل نشته. نو دوی بیا خوا بدېدله، ولې؟ زه ورته وایم ولې؟ وایي دا بیا خلک ستا څخه متاثره کېږي. او دا تختې چې راوړلې ګټه یې بیا زما دپاره شخصي ګټه یې دا شوله چې هغه لمونځ خو نو که څه هم یو 15-16 دقیقې لمونځ دی، د مازدیګر لمونځ، بیا په سفر کې خو نو بیخي 2 رکعته ګرسره کېږي، ډېر لږ وخت نیسي. بیا هم د ماښام لمانځه دپاره دا یو حایل سو یو پرده سوله چې تر څو کسان تېرېږي د چا توجه په خپل ځای باندې پاتېږي. نو هاخوا ته ټوله د میدان ساحه ده، نو مسافر تېرېږي او راتېرېږي.